نن هغه ته راغلیو جنرال صاحب ته دې ځای خلکو ډوډۍ تیاره کړې وه نو مینهوال یې وو راغلو ډوډۍ مو خوړه ګپه شپه مو وکړه جنرال صاحب هسې په موږ باندې قدر نسته جنرال صاحب متحده عرب امارات ته راغلی یم د افغانانو تر څنګ الحمدلله د دزې ځایي خلک کوم د متحده عرب امارات چې دي دوی د ابوظبي اوسېدونکي دي دلته هوټل کې ډوډۍ کړې وه نو الله پاک د دوی سره ښه وکړي افغانانو سره نهایتا مینه او محبت نو ما په ضمن کې ورته ویلې چې موږ خو چې د چا ډوډۍ وخورو بیا حتما بیرته ډوډۍ ورکوو نو افغانستان ته مال راشئ زه مالته په خدمت کې یم یقینا د افغانستان خلک د متحده عرب اماراتو سره ډېره مینه لري ځکه دلته په متحده عرب امارات کې په لکونو افغانان د بزنس کوي خپل کار کوي او د دوی له خوا نه زه چې دا څومره تللی یم افغانان مې لیدلي د متحده عرب امارات له نظام نه له حکومت نه د چې له هر څه نه ډېر راضي او خوشحاله دي ځکه دا لکه خپل هېواد داسې ده دلته ټول بزنس کاروبار دوی په خپل نوم کوي هیڅ کوم مشکل نشته نو که خدای کول انشاءالله افغانستان ته راغلل د هر یو کاملا فی خدمت الجنرال يقول نحن اذا ناكل معك انت لازم تاكل معنا يعني لازم تروح افغانستان والله يا مرحبا الشيخ يقول اذا نحن ناكل مع واحد لازم هو ياكل معنا والله نتشرف لازم ترجع الواحد موجود في خدمه د واورې وخت بیل خوند لري يقول اذا بيجي في الهند ثلج يعني اذا بيجي وقت الثلج دا د چې هلته په افغانستان کې میوې ټول قدرتي دي يقول ونې نه راشکوا که انګور ده که توت ده که مڼې دي انار دي بالعكس والله نتشرف ونحن سل رقم میوه لري افغانستان يقول 100 رقم 100 رقم ما شاء الله میوې دي هر رقم شته لا لا بالعكس او د ښکار دپاره د هغه جتیبي د هغه جې غوښه او د دې چې ډېر بیل جنرال صاحب بداخه ترجمه ورته وکړي ترجمه مو ورته وکړي او دې اوس ورته کړه نور دا کوم د هوا بیل کیفیت لري اوبه هلته اوبه ورته دې بوتله کې نه دي همداسې بیالو کې کاریزو کې ابو سالم يقول الماي ما تحتاج تلبس واحد بوتل يعني تروح الجبل تحصل ماي غثولي تيح تقضي يعني عادي تحصل الهواء ماله والجبل والثلج والماي هذا احسن شيء في افغانستان ما شاء الله تبارك الرحمن بس ان شاء الله تيجي نحن ننتظر والله نتشرف نحن قلت لك شفنا الرجال محبوب عند الناس والله ما نعرف منه ولا نعرف اي حاجه شكرا ويوم عرفناه والله تشرفنا فيه وفيكم جميعا يا حياكم الله وبالعكس ابرك الساعات شكرا شيخ مبين شيخ يا حياك